افغانستان د اسلامي امارات د دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد له پخوانیو حکومتي چارواکو غوښتي چې بیرته خپل هیواد ته راستنه شي. د افغان میډیا درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. په سر کې یادونه کوم که افغان میډیا چینل مو نوی سبسکرایب کړئ په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو تر ورسیږي. د راپورونو له مخې نوموړی په خپلو وروستیو څرګندونو کې ویلي هغه افغانان چې په تیر حکومت کې دندې ترسره کړي او اوس هیواد بهر ژوند کوي کولی شي بیرته افغانستان ته ستانه شي او په خپل وطن کې عادي ژوند ته دوام ورکړي. ملا یعقوب مجاهد ټینګار کړی چې هیواد د ټولو افغانانو ګډ کور دی او هیڅوک باید له خپلې خاورې څخه لرې پاتې نشي. هغه زیاته کړې د هیواد د بیا رغونې او پرمختګ لپاره د ټولو افغانانو ونډه مهمه ده او پخواني چارواکي هم کولی شي په دې بهیر کې مثبت رول ولوبوي. د هغه په وینا اسلامي امارات هڅه کوي چې د ملي یووالي فضا رامنځته کړي او هغه افغانان چې له سیاسي بدلونونو وروسته له هیواده وتلي بیرته راجلب کړي. نوموړي دا هم ویلي چې د راستنېدونکو لپاره د امنیت او خوندیتوب ډاډ ورکول کیږي څو هغوی وکولی شي چې پرته له ویرې خپل ژوند بیرته پیل کړي. سیاسي شنونکي وایي دا ډول څرګندونې ښایي چې چارواکي غواړي د داخلي ثبات او یووالي فضا پیاوړې کړي. د دوی په وینا که پخواني چارواکي بیرته هیواد ته راستانه شي نو دا به د سیاسي ثبات او ملي پخلاینې په برخه کې یو مهم ګام وي. خو ځینې نور بیا ټینګار کوي چې د دې ډول غوښتنو عملي کېدل تر ډیره پورې په دې پورې تړلي دي چې راستنېدونکي څومره باور ولري او د هغوی لپاره عملي ضمانتونه موجود وي. په ټوله کې دا څرګندونې د دې نښه ګڼل کیږي چې هڅې روانې دي څو د افغانانو ترمنځ واټن کم شي او یو ګډ باثبات او همغږی چاپیریال رامنځته شي. د افغان میډیا درنو کتونکو دا زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر، تر بیا مو په الله سپارم.